السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. دكتور ناول دان الله رب العزت حمد او سناوایو او دان الله رب العزت چې څومره شکر ادا کو هغه کم دی چې الله مال دومره ژوند راکو، تاسو له دومره ژوند درکو چې موږ یو بل ته مخامخ شو او یو بل ولیدو، او دا د الله لوی احسان دی. وجه دا ده چې د مؤمنانو د یو بل سره د میلاوېده، د یو بل خواله تګ، د یو بل تپوس کول دا عبادت دی. او قرآن کې او په حدیثونو کې دا خبره په ډېرو ځایونو کې بیان شوې ده چې محبت د الله دپاره د دې څومره لوی اجر دی، او د قیامت په ورځ به الله دې خلکو له کم انعامات ورکوي هغه تاسو ته معلومه ده. او دلته مشایخ کرام ناست دي او کم طلبه چې ناست دي نو هغوی ته هم دا خبره به بیان شوي، هغوی به اورېدلي. زه په دې نیت نه وم راغلی چې زه به دلته بیان کوم. زه محض د الله د رضا دپاره راغلی وم چې زه زیارت د مشایخو وکړم او زیارت د هغه کشرانو د هغه غرونو وکړم کوم چې دلته سبقونه وي او علم کوي. دا مبارکه جامعه په نوم د هغه انسان چې هغه یو لوی محدث او فقیه تیر شوی دی، جامعه د امام بخاري رحمه الله. نو په دې موقع باندې زه یو دوه نصیحته مختصر کوم، مګر که د سحر نه ما سفر کړی دی مختصر خبرې وو. یو خبره هغه دا ده د الله د رضا دپاره محبت. زموږ چې کوم تعلق دی د یو بل سره، دا نه د قوم په بنیاد دی، نه د رنګ په بنیاد دی، نه د مال په بنیاد دی، نه د ملک په بنیاد دی. دا تعلق زموږ د یو بل سره د اسلام په بنیاد دی، د ایمان په بنیاد دی، او بیا د سلفیت په بنیاد دی، د هغه منهج په بنیاد دی چې هغه صافي منهج دی، منهج د قرآن او د سنت، منهج د قرآن او د احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم. دې خبرې رایادولو ته ضرورت نشته، تاسو ماشاءالله پوه خلک دي. خو بیا هم الله په قرآن کې وایي وذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین. یو بل ته وخت په وخت نصیحت کول پکار دي. نن سبا دا یو مرض دی او فتنه ده چې تعلقات هغه د قوم په بنیاد دي، تعلقات هغه د رنګ او د مال او صرف د خپلولۍ، هغه خپلولي چې هغه د نسب او د وینې د هغې په بنیاد دي. د مسلمان تعلقات هغه به د دین په بنیاد دي، الحب لله والبغض لله. او حدیث کې دې ته ویلی شوي دي اوثق عرى الایمان. نو تعلقات د یو بل سره چې ساتي هغه د ایمان په بنیاد دي. څومره چې یو سړی دینداره دی دومره هغه زموږ سره ته نږدې دي، څومره چې یو سړی د الله نه لرې دی دومره هغه زموږ د زړونو نه لرې دی. او د ایمان دی، دا عقیده ده. که یو سړی زموږ
د علاقې دی، زمونږ د ملک دی، بلکې زمونږ د کور دی. خو چې د الله نه لرې دی نو زمونږ د زړونو نه هم لرې دی. او چې یو سړی الله ته نږدې دی، اگر که هغه زمونږ د ملک نه دی، زمونږ جبې والا نه دی، زمونږ د قوم نه دی، زمونږ د نسب نه دی، خو زمونږ ورسره محبت دی د الله دپاره. او په هغې یو ښکلی مثال زمونږ د راجمع کېده دلته، زمونږ علاقې بدلې دي، زمونږ کلي بدل دي، څوک د یو کلي دی، څوک د بل کلي دی، څوک د یوې علاقې دی، څوک د بلې علاقې دی، د چا رنګ یو شان دی، د چا رنګ بل شان دی، د چا په عاداتو رسمونو او رواجونو کې هم فرق دی. خو دلته الله رب العزت موږ راجمع کړي یو د دین په بنیاد باندې. نو خپل تعلقات هغه د الله دپاره ساتئ، د الله دپاره ساتئ، د الله دپاره یې ختموئ. او حدیث به تاسو ته معلوم وي، سبعة یظلهم الله فی ظله، هغه مشهور حدیث، په هغې کې یو قسم خلک دا ذکر شوي دي چې هغه دوه بندګان د الله ملاویږي د الله دپاره او جدا کېږي د الله دپاره. دا عقیده نن سبا کمزوري شوي ده د ډېرو خلکو، بلکې د ډېرو نه خو پکې دا یېره شوې ده، موږ په خپله لیدلي دي چې هر تعلق هغه د اسلام او د ایمان په بنیاد ساتل پکار دي. او بیا الحمدلله زموږ تعلق هغه د قرآن او د حدیث په منهج باندې دی. نو ورسره بل نصیحت چې منهج زموږ د قرآن او د حدیث دی، نو دې کې یو اهم نصیحت هغه یاد ساتئ. موږ داعیان د الله د دین یو، موږ داعیان یو قرآن ته، احادیثو د رسول الله صلی الله علیه وسلم ته. نو زما دا نصیحت یاد ساتئ، د یو ورور، د یو مشر، د یو کشر، د یو ملګري، د یو همزولي، هغه دا چې اول په خپله په دې قرآن او حدیث باندې عمل کوي. چې کله تاسو په قرآن او په حدیث باندې عمل کوئ، نو ستاسو په خبره کې، ستاسو په دعوت کې، ستاسو په هر څه کې به الله رب العزت برکت واچي. نو هله بیا مزه هم کوي چې ته بل له دعوت ورکړې. او که چېرته موږ په خپله په قرآن او حدیث باندې پوره عمل نه کوو او نورو خلکو له دعوتونه ورکوو، نو زه دا نه یم چې دا ناروا دی یا دعوت به نه ورکوي. دلته یو اهمه فایده تاسو ته مشایخو ذکر کړي دي. بعض خلک دا وایي چې په خپله بې عمل نه کوي نو بل ته یې مه وایه. دا غلطه خبره ده، ځکه چې زموږ په ذمه دوه کارونه دي، عمل په خپله کول او بل ته دعوت ورکول. نو کوم سړی چې په خپله عمل نه کوي او بل له دعوت ورکوي، د بیا خو کم سے کم یو ذمواري خو یې سر ته ورسوله. نو چې اوس نه په خپله عمل کوي نه بل ته وایي، نو ته خو دوه ذمواريانې هغه ځای کوي. موږ به داسې چل کوو چې په خپله به هم عمل کوو او بل ته به هم وایو، بیا به زموږ په خبره کې اثري، بیا به زموږ په دعوت کې اثري. زه ډېر ملګري وینم چې هغه د قرآن او د حدیث طرف ته دعوت ورکوي، یا دعوېدار دي د دې خبرې چې زه په قرآن او حدیث باندې عمل کوم، هغه په خپله کمزور دي. موږ یو څو مسلې صرف راټینګې کړي، دا حقیقت دی چې بس موږ دغې ته نه شو چې دا بس نه چې بس موږ دې طرف ته دعوت ورکوو. نه، الله وایي ادخلوا فی السلم کافه، په اسلام کې به پوره ننوځو، د الف نه د یا پورې زموږ هر څه به د قرآن او د حدیث مطابق وي، علی فهم السلف الصالح. زما تاسو ته نصیحت دی که غواړئ چې ستاسو په دعوت کې اثري، ستاسو په علم کې، خصوصا دلته د طلبة العلم ناست دي، که غواړئ چې ستاسو په علم کې الله رب العزت برکت واچوي، که نه عمل به کوئ. عمل ولې عبدالله بن عمر رضی الله عنهما او یو روایت کې راځي عمر رضی الله عنه، ولې هغوی دا دومره وختونه صرف په سورې بقره کې تېر کړي؟ ستاسو څه خیال دی چې هغوی سره علم نه و، هغوی پوهېدو نه، هغوی په عربۍ نه پوهېدو، چې موږ پرې پوهېږو نو هغوی په ولې نه پوهېدو؟ وجه دا و چې هغوی به ورسره عمل کوو، ورسره به یې عمل کوو. نو کوشش دا کوئ چې کوم آیت ته راورسي، کوم حدیث ته راورسي، په هغې په خپل اول عمل کوو. د هغې نه باندې خپلوانو ته، ملګرو ته، معاشرې ته، علاقې ته، دې خلکو ته بیانولو، الله رب العزت به دې په خبره کې اثر واچوي. یو ورسره دا خبره یاده که زه اکثر دې ملګرو ته دا وایم، که هغه علمای دعاتي او که هغه طلبة العلمي، چې دعوت په دوه قسمه دی. یو دعوت هغه دی چې هغه ته په ژبه باندې لګیا یو کس ته وایي چې داسې وکړه، داسې مه کوه. دویم دعوت هغه دی چې هغه ته چا ته وایې نه، هغه ستا د عمل دی، دې ته دا خلک ګوري او تا نه چل زده کوي. ما او تا ته خلک ګوري، زموږ دا ناسته پاسته دا یو دعوت دی.
زمونږ دا غم خالي دا یو دعوت دی، زمونږ دا تګ راتګ دا هم دعوت دی. ما ورته به احتیاط کوو ځکه چې موږ دعوه کوو د دې خبرې چې موږ داعیان یو، موږ د قرآن او حدیث طرف ته خلک رابلو. نو چې قرآن او حدیث طرف ته خلک رابلو، موږ به په ژبه هم خلک رابلو، موږ به په کردار او په عمل سره هم خلک رابلو. چې ته په معاشره کې یو نمونه، ته په ملک کې یو نمونه، ته په علاقه کې یو نمونه، بغیر د دې نه چې ته چاته ووایې چې رښتیا وایه، خلک تا نه زده کړي چې رښتیا به وایې. بغیر د دې نه چې ته خلکو ته ووایې چې لمونځ کوه، چې خلک تا نه زده کړي چې لمونځ به 15 وخته کوې، په اولني صف کې به کوې. بغیر د دې نه چې ته خلکو ته ووایې چې ظلم او زیاتۍ مه کوه، چې خلک تا ویني چې یاره دا سړی عدل او انصاف ولري، ظلم او زیاتۍ نه کوي، تا نه راته وایي ته یې زده کړي. لکه مې تاسو به هم لیدلی او ما هم لیدلی چې په عمل کې ډېر زیات کمی اچوي. کوشش کوئ چې اول موږ ځان برابر کړو په قرآن او په حدیث باندې، د هغې نه بعد بیا نورو ته دعوت ورکړو. ورسره دا خبره یاده کړه، دعوت چې ورکوئ قرآن او حدیث طرف ته، که هغه عوام دي، که هغه خواص دي، که هغه علما دي او که هغه جاهلان دي، بې علمه دي، دعوت چې څوک هم ورکوي د قرآن او حدیث طرف ته او په حکمت سره ورکوي. خلک به د ځان نه تروي نه، خلک به ځان ته یعنې په دشمنۍ کې نه ودرېږي. داسې نه چې یو سړی د معمولي خبره کې هغه په غلطه دی او ستا د غلطې طریقې د لاسه، ستا د داسې طریقې د لاسه چې هغه مناسب نه وي، کېدای شي چې هغه په ډېر جهل کې ورننوځي او په ډېرو غلطیانو کې پرېوځي. نو چاته چې دعوت ورکوې، د هغه سړي عمر ته به ګوري، دا خبره یاده کړئ. ګوري چې چاته دعوت ورکوې عمر ته به ګوري، د هغه حال ته به ګوري، د هغه دا هر څه چې د هغه خواوشاګي دي ته به ګوري، د هغې مطابق به هغه له دعوت ورکوي. سپین ږیري له دعوت دا جدا دی، ځوان دعوت ورکولو طریقه دا جدا دی. زنانه ته چې سړی نصیحت کوي د هغوی یو جدا طریقه ده، نارینه ته چې کوي هغه جدا ده. یو سړی چې ډېر وخت یې په ګناهونو کې تېر کړی دی، هغه ته دعوت ورکول جدا طریقه ده. یو سړی دینداره دی خو بیا هم په ګناهونو کې کله ناکله پرېوځي، ده ته د دعوت ورکولو جدا طریقه ده. یو سړی 40 کاله 30 کاله 50 کاله په یو داسې منهج تېر کړي چې هغه د قرآن او د حدیث د منهج خلاف وي، دی په یو ورځ کې، دی په یو ګنټه کې نه راوړي دې منهج ته. دی به ته په طریقه پوه کوې، دا نه چې ته مخامخ ورشې او ته داسې او هغه داسې او دی داسې او الټه ته ځان ته سړی ښه په ضد کې ودرې. او زه داسې کسان پېژنم چې د هغوی د دعوت نه کول کوو، هغوی د لاسه چې دی هغه علاقې والا، هغه خپلوان، هغه ملګري ښه په ضد کې پرېوت. نو دعوت چې کوئ بالتي هي احسن، په ښایسته طریقې سره به دعوت کوئ، په حکمت سره به دعوت کوئ، خلک ځان ته رانږدې کوئ، خلک د ځان نه لرې کوئ مه. د هغه وخته پورې ما ورته خلک دین ته نشو رابللی چې څوک ورې د دوی زړونه دي ګټلي او د دې زړونو دروازې دي، د دې دروازو چابیانې او کنجیانې دي. کوشش وکړئ چې هغه چابیانې او هغه کنجیانې را پیدا کړئ، د خلکو په زړونو کې ځای جوړ کړئ چې کله تا د ده د زړه دروازه کولاو کړه، بیا له دې نه بعد چې ورته څه نصیحت کړي هغه به دوی مني. اول دا سړی متاثره کړه. ښه نو سوال دا دی، اوس مې سړی ماته وایي چې متاثره کېږي نو څنګه؟ نو ما اکه خبرې لرم، د ټولو نه اولنۍ خبره چې ته په خپله بدن خبره باندې عمل کې، نو دی به تا نه متاثره کېږي. او څومره چې د الله رب العزت نه یېرېږي که دومره به الله رب العزت ستا په خبره کې، ستا په دعوت کې، په دې کې به برکت اچوي. یو دا خبره ورسره یاده کړئ. درېیمه، قرآن او حدیث صرف بیانول نه دي. قرآن او حدیث بیانول دي داسې لکه څنګه چې الله زموږ نه غواړي. دا نه چې قرآن او حدیث چې څنګه بیانوئ، نه، قرآن او حدیث بیانول په ښایسته طریقې سره، او بیا قرآن او حدیث بیانول په فهم د سلف صالحین. زما او ستا خبره نه ده چې یاره ما ځان ته د حدیثو کتاب کولاو کړو او حدیث مې ولید او دې چې څه زما ذهن ته راځي هغه به مونږ منو، هغه کوو. نه، مونږ به سلف صالحینو ته واپس کړي. دا یو فتنه راوتې ده، بعد وایي سلف صالحینو ته ضرورت نشته. نو مطلب د هغه دا دی چې ابوبکر او زه موږ یو شی، عمر او زه یو شی، عثمان او زه یو شی، او باقي چې څومره صحابه کرام دي رضوان الله علیهم اجمعین، دوی او موږ یو شی یو، تابعین او موږ یو شی. دا هغه خبره ده چې یو سړی د علم نه ډېر لري، هغه به دا خبره کوي. دا یو نصیحت تاسو ټولو ته، د یو ورور، د یو ملګري،
د یو مشر د یو کشر چې زړه ته یې کوز کړي او موږ ټول د یوې کښتۍ ملګري یو، په یو کښتۍ کې سواری یو. قرآن او حدیث کې زده کول، قرآن او حدیث خورول، په قرآن او حدیث باندې عمل کول. په دې کې علما، عوام، طلبة العلم، مشران، کشران، زنانه، نارینه ټول پکې دلته راځي. لکه د عباس په هم باندې اعتراض کوي، وایي تاسو ځان ته اهل الحدیث وایي. اهل الحدیث خو هغه چا ته ویل کېږي چې هغه د حدیثو علم ورسره یو، د احادیثو عالم وي او دومره حدیث ورته یادي. نو هغوی ته موږ جواب کې څه وایو چې ګوره اهل حدیث هر هغه کس ته ویل کېږي چې هغه د قرآن او حدیث باندې عمل کوي، زده کوي. لازم نه دی چې دته به حدیثونه ډېر یادي، لازم نه دی چې دته به ټول قرآن یادي. چې په قرآن باندې عمل کوي، په احادیثو باندې عمل کوي، نو دی اهل د قرآن دی او اهل د حدیث دی. نو دغه شان موږ ټول وروڼو ته دا نصیحت کوو چې دې منهج ته دعوت او دې منهج کې زده کول، قرآن او حدیث کې زده کول، قرآن او حدیث خورول، په دې کې موږ ټول شریک یو، عوام او علما، کشران او مشران. موږ ټول ملګري یو، موږ ټول په یو کښتۍ کې سواری یو، د یو بل مرسته به کوو، د یو بل خیرخواهي به کوو. که زه په تا کې غلطي وینم زه به تا ته وایم، که تا په ما کې غلطي ولیده ما ته به په ادب او په احترام سره ورسره دا خبره یاده کړه. بعضو نه موږ دا اورېدلي دي چې هغوی د علماو بېعزتي کوي، هغوی د علماو سپکاوی کوي. دا خبره یاده کوي، ښه په جهر سره یې وایو، ښه په اعلان سره یې وایو. زموږ استادانو ویلې ده، زموږ مشایخو هم ویلې، او دا خبره موږ زده کړې د قرآن او د حدیث نه ده. موږ د علماو قدر کوو، موږ د علماو احترام کوو. دا زه منم نه چې یو سړی دې په قرآن او حدیث باندې پوه شي بغیر د استاذ نه، بغیر د عالم نه. خو موږ ورسره دا وایو که چېرته عالم خطا شي، لغزش کې واقع شي، موږ ولا هغه خطایي کې تابعداري نه کوو، موږ ولا خطا نه منو. خو هغه خطا هم موږ د هغه په ډېر ادب او په احترام سره بیانو چې زموږ شیخ صاحب یا فلاني امام صاحب یا فلاني مولانا فلاني مفتي په دې ځای کې خطا شوی دی، په لغزش کې واقع شوی دی، پوی ښویېدلې ده، سبقت لساني تېر شوی، دا قسمه الفاظ به استعمالوي. نو ځکه موږ د دلیل په بنا دې فلاني خبرې له ترجیح ورکوو. او په دې کې هم موږ دا نه وایو، په زړه کې هم دا نه وي چې زه د دې شیخ نه ډېر پوه یم، زه د دې فلاني امام نه ډېر پوه یم، یا زما مرتبه د هغه نه اوچته ده. او چې کله دې په دې خبره ته قسم خورم او بیا ته قسم خورم او بیا ته قسم خورم چې کله دې علماو ته په سپک نظر وکړو، که تا زما د علم زده کړو زما د علم به بدل. د علماو ادب دا په موږ باندې لازم کړی الله دی، دا په موږ باندې لازم کړی رسول الله صلی الله علیه وسلم. لکه یو کس ته ما اورېدو داسې یو مسله کې چې امام احمد بن حنبل دا وایي، و امام احمد هم سړی او زه هم سړی. ما ته وایي امام احمد هم سړی او زه هم سړی. نو ما امام احمد ته وویل ته ځان ته ګوره تاسو یو شان سړي. دا بعض وایي موږ چې تقلید پرېښودی دی، دا خبره صحیح ده، موږ تقلید شخصي نه کوو، د چا د الف نه دی یاد کوو. خو تا ته چا دا خبره کړې ده چې تقلید د پرېښودو دا مطلب دی چې ته د علماو بېعزتي کوې؟ دا خبره خو تا ته چا نه ده ویلې، دا خو ستا خود ساخته